او خلک د جاهلیت په دور کې د خپل مور پلور مقام نه پیژنه نو الله تعالی نبی علیه الصلوۃ والسلام ورولوجه دغه د پورا چې ته خلق د بت پرستی نه منې کا ته خلق د شرک نه منې کا ته خلق د نا انصافی نه منې کا ته خلق د ظلم منې کا ته خلق د جګړې نه منې کا ته خلق د فضول خبرې نه منې کا نو ځنې خلک داسې دي چې هغه د مو د منې کولې نه باوجود بیا ضد او د هټ درمۍ د وجې نه او د ناقص عقل د وجې نه د مو د منې کولې باوجود دی بیا هم جهنم ته ځي دی چې می جنت ته نه ځي او می جهنم ته ځي نو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې کسې د مو مثال او د یغ مثال سړی مثال داسې دی چې هغه خلق د یور نه منې کوي زناور د یور نه منې کوي هغه به وجود بیا یو ته رشي ټوپه روکو نو زه انسانون د جهنم نه منې کوو د غلطه لارې نه منې کوو دغه منې کولې نه باوجود بیا هغه رشي جهنم ته ټوپ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اطلاق نه د مخه انسانیت هلاکت او د تبویی یغ مقام ته رسیدلی و چې یغ باره کې الله جل جلاله فرمایي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها یی چې تاسو د جهنم د تبویی د یغه کاندې ته رسیدلی وي بیا مو تاسو د یغه کاندې نه د یغه هلاکت نه د یغه گمراهی نه بچ کړئ الله تعالی په میشتو زبون ډېر غټ احسان کړی دی احسان عظیم دی چې د خپل د رحمت پیغمبر ولژه دغه د پورا چې انسان د گمراهی نه وبوسي د هدایت لار ته یوسي انسان د جهنم نه وبوسي جنت ته بوزي انسان د هلاکت نه د گمراهی نه د تباهی نه وبوسي صحیح لار ته د هدایت لار ته ولژي د غرنګ انسان د جهالت نه د تیارې نه وبوسي رڼوي ته بوزي هدایت د نصیحت لار ته بوزي دا الله تعالی په میشتوس باندې خاص کرم فضل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم میشتر لږلی دی دغه د پورا چې انسان د غلط لار نه انسان صحیح لار ته بوزي د جاهلیت په دور کې ډېر غلط رسومات وي په خال کې شرک عام شوی و په خال کې بدعت عام شوی و په خال کې بت پرستی عام شوی و ناانصافي عام شوی و په خال کې جنگ جګړې دا عام شوی وي او خال کې د جاهلیت په دور کې د خپل مور پلور مقام نه پیژنه نو الله تعالی نبی علیه الصلوۃ والسلام ورولوجه دغه د پورا چې ته خلق د بت پرستی نه منې کا ته خلق د شرک نه منې کا ته خلق د نا انصافی نه منې کا ته خلق د ظلم منې کا ته خلق د جګړې نه منې کا ته خلق د فضول خبرې نه منې کا د غرنګ د جاهلیت په دور کې خلق ته د خپل مور مقام پته نه و خلق ته د خپل ښځې د حقوق علم نه و خلق ته د خپل لیر سره حسن سلوک معلومات نه وي خلق ته د خپل پلور د مقام او د مرتبه علم نه و چې کله الله تعالی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورولوجه الله تعالی ورته فرمایل چې ښځه دو خود مور دا مقام دی ښځه دو خود ښځې دغه مرتبه دو ښځه دو خود لیر دمره اهمیت دی دمره فضیلت دی ښځه دو او دغه دمره مقام دی انسان دی پلور دی دغه دمره مرتبه دو دغه دا مقام دی دغه د خدمت دمره فضیلت دی نو الله تعالی نبی علیه الصلوۃ والسلام ورولوجه هر انسان ته د اسلام د شریعت د مزاج او د قوانین علم ورکا چې کسې دا خبره باندې کتوس لور شي توس ته د اسلام علم حاصلېږي کتوس په الټا طرف باندې لور شي بیا توس د جاهلیت په دور کې توس د اسلام په لار باندې کله نه روانه بیا دا انسان په همیشه په یو ځای کې ناکامي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث راوی دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام فرمایي مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش یی چې د مو مثال او د توس مثال د داسې سړی غوندې دی لکه هغه چې لرګي جمع کو بیا اته یور ورکو د یغ یورنه انسانون هم بچ کوي د یغ یورنه حیوانات هم بچ کوي د یغ یورنه چمجي
پرګي مرګي دا شی نه بچ کوي خو انسان به کله کله هغه شی نه دمره غالب روشي چې د بچ کولو باوجود بیا هغه شی نه یوره ته ټوپر وکړو هغه په یوره کې ځون وسوځي نبی علیه السلام فرمایي چې کسه زه الله تعالی تاسو ته رحمت لږلی یم که چیرې د مو مقصد دا دی چې تو زه د جهنم نه بچ که جنت ته بځم تو زه د ګمراهۍ نه بچ که د سیخ لیاره ته بځم تو زه د جهالت نه بچ که بالکل رڼوي ته بځم د ظلمت نه بچ که نور ته ورولمه نو ځینې خلک داسې دي چې هغه د مو د منې کولو نه باوجود بیا ضد او د هټ درمۍ د وجې نه او د ناقص عقل د وجې نه د مو د منې کولو باوجود دی بیا هم جهنم ته ځي دی چې می جنت ته نه ځي او می جهنم ته ځي نو نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي چې کسه د مو مثال او د یغ مثال سړي مثال داسې دی چې هغه خلق د یور نه منې کوي زناور د یور نه منې کوي هغې باوجود بیا هم یوره ته روشي ټوپر وکړو نو زه انسانون د جهنم نه منې کوو د غلطه لیارې نه منې کوو د دغې منې کولو نه باوجود بیا هم هغه روشي جهنم ته ټوپ وکړو